دا د پښتو فلمونو کې نن سبا کوم کارونه شروع شوي دي. د پښتو فلمونه خو هسې هم غرق به ورته ووایو ځکه چې څوک یې نه ګوري، خو تاسو چې نن دا ویډیو وګورئ چې دوی پکې کومه بې شرمي شروع کړې، کوم کارونه یې شروع کړي دي، نو تاسو به رښتیا هم ووایئ چې د پښتو فلمونه څومره زر بند شي او پابندي پرې ولګي، نو ښه خبره ده. یو سین مو وکتلو چې تاسو به هم دلته وګورئ، په هغې کې عجب ګل چې دی هغه ځان سره په هغې کې یو جینۍ کېنولې ده او کومې بې شرمیانې چې کړي دي نو موږ توبې ویستې. دوستانو دا د پښتنو معاشره ده، دوی ته پکار دی چې دوی د پښتو فلمونه جوړوي، یعنی دوی د خپل بزنس مخ په وړاندې وړي، دوی ته پکار دی چې بیا د پښتون کلچر خیال وساتي، او که د پښتون کلچر خیال نه ساتي دوی پښتانه داسې بدناموي، نو دا خو ښه خبره نه ده. په دې باندې مکمل پابندي لګول پکار دي، بندول پکار دي، ځکه چې دا ویډیوګانې اگر په سینما کې څوک نه ګوري خو بیا هم یوټیوب ته راځي او خلک یې ګوري، نو په دې سره دا زموږ نوی نسل چې کوم دی، کوم ځوانان هلکان او جینکۍ چې دا بېلاره کېدلی شي، ځکه چې کوم حالت او کومې بې حیایانې کومې بې شرمېنې په دې پښتو فلمونو کې کېږي، نو انسان ورسره توبې وباسي. ما غوښتل چې دا ویډیو او دا خبر ستاسو په نوټس کې هم راولم. که ستاسو ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ، وخت په وخت به تاسو له تازه اپډیټ او تازه معلوماتونه خبرو.